احمده دا په دروازه د خیرنو لاسونو چاپونه چا دي؟ نه پوهېږم زما خو نه دي. زه خو په لغته باندې دروازه خلاصوم. आज जिंदा हूं तो कदर कर लो मेरी. क्या पता कल तुम मर जाओ. علي وای کنه احمده خله چې د حیوانات ټیک ټاک آیډي نه لري نو بیا به څه چل شوی و؟ خره به پکې همیشه غلط کمنټونه کول لري. خدای غر کړي. د واده په لومړي کال د کور والو نه پټ 2 برګره کوټې ته وړل او بیا سهار د هغو پلاستیکونه بهر غورځول د نړۍ تر ټولو سخت قاچاق بلل کېږي. د یوې څېړنې نه دا په ډاګه شوې ده چې که د سړي سره خپل موبایل وي نو ډوډۍ به د 10 نه تر 15 دقیقو پورې خوري او که د هغه موبایل د هغه د ښځې سره وي نو همغه ډوډۍ بیا په 3 دقیقې ختموي. خزې پاڅېږه د هغه ګاونډیان نه خو لږ کریم راواخله مخ مې بیخي خشکي کړې ده. هغوی دومره د وږي زامن دي چاته یې نه ورکوي. دوی د خدای غر کوپر کې مجبور یم خپل راواخلم. زړه خو مې در باندې نه کېږي خو څه وکړو مجبوري ده. زمونږ یو ملګری په دنده پسې ګرځېده. په کاري تجربه کې حج هم لیکلی و. زمونږ د ټولنې یو تریخ حقیقت کله چې سړی پیسې ګټي نو فکر کوي چې د ټولو نه مخکې باید خپلې ښځې ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي او کله چې ښځه پیسې ګټي نو فکر کوي چې زه نور د خپل خاوند نه بغیر هم ژوند کولی شم. زه نور هغه ته اړتیا نه لرم. او بچه جوانی تو رسای کنی تو چه میکنی؟ پیسه اینترنت خلاص نمیخوایم پیسه اینترنت پیدا کنیم دیگه چی کنیم بابا؟